مکوئ مسلمانانو یا افغانان راسره ورکړئ خپل په ملک کې مال وشل دی په خپل ملک کې مال مصرف کړه په خپل ملک کې مستحقین ستا هغوی ته ورکړه الله به تا هم آباد کړي به هم الله به ځان لپاره یو موټر په 2 میاشتې کې بدلوي په 6 لک روپۍ اخر نه دی عایې مبارک دي ستا په 50 لک روپۍ واخر د همسایه حال خو دې هم واخر ته پر ودو باندې 100 روپۍ به خسې ته چې د حج راسې 100 روپۍ مصرفوې تا یوازې په سالون کې 100 روپۍ مصرف کړه نه زه نه وایم چې مې مصرفوم مصرف یې کړه د غریب حال هم واخره کړه د وطنانو هم واخره زما دې په ذات د خدای قسم وي دلته زموږ په دې ملک کې موږ داسې غیرتمنې خویندې لرو چې هغه ځان د لوږې بېصده کوي خو چا ته لاس نه نیسي د کور نه نه راوځي خپل کور ته یې کوي په چا باندې نه ویني تا غیرت یې الله پاک تباه کړي ستا غیرت یې الله وشرموي چې ستا خور دومره غیرتمنه ده ځان مور ته اچي ځان لوږې ته اچي ځان مرګ ته اچي لیکن تا غیرت دا تقاضا کوي ته د لوږې ځان هغه ځان مور ته اچي یو پارسل وړه نه ورسته مکوئ مؤمنانو د خدای لپاره کوم د همدردۍ لپاره کوه څومره اتحاد او اتفاق چې مې بله ورځ پر کرکټ وکړي د غومره اتفاق نه د دې نیمایي په خپل آپس کې په ورورګرۍ او خلق باندې وکړي خبره خلاص دلته موږ پر قومیت تقسیم سوي دلته موږ پر ځای تقسیم سوي زه پلانکی زه یم ته پلانکی زه زه پر تا یو افسر لوړی یم د الله قرآن څه وایي قرآن ته خو تاسو وګورئ یو قوم پر بل قوم باندې فضیلت نه لري تو پر سپین فضیلت نه لري عرب په عجم فضیلت نه لري الله وایي په تاسو کې افضل هغه دی چې هغه متقي وي زړونه یې پاک وي د خباثت څخه زړونه یې پاک وي د شرک څخه زړونه یې پاک وي د مسلمان سره د غدر او دوکې څخه زړونه پاک وي دغه الله ته درګور وغواړه قومیت باندې نه کېږي دغه مردار او بدبوی ناره د خولې نه وباسي ته زموږ په کور کې یو همسایه پروت یو بل قوم والا سره ته څه وکړې زه څه وکړم د یو اسلام لاندې د یو قرآن لاندې یوم نبي دی یوم رب دی یوم کعبه ده یوم دین دی یوم اسلام دی یوم قرآن دی نور نه څه شپاته دی پر چشمې سره به شي زه دې ورور نه یم که نه ته مې ورور نه یې زما او ستا رب یو دی زما او ستا نبي یو دی زما او ستا قرآن یو دی زما او ستا دین یو دی مسجد مې یو دی قبله مې یوه ده مرګ و جنازه مې یوه ده افتراق جلاوالې په تش کې راولې دا د خباثت و د حماقت ناره د خولې څه وباسي د خدای دا د یهودو د نصاراو غټ چال دی نن سبا خلک پر ځایځي پر قومیت او پر دې سره تقسیموي مه کوئ د خدای دلته که تاجک دی زما ورور دی دلته که هزاره او ازبک دی زما ورور دی دلته که پښتون دی که اوتک دی که اسکزی دی که نورزی دی که هر قوم والا دی دا زموږ ټول سره ورور دی یو اسلام درته ترلاره یو د ځان لپاره ظالم دشمن وبوله چې هغه ستا د یهودو د نصاراو ملګري دي هغه دي دشمن که بس نور موږ ته ټول د یوې کلمې ورولوي د یو خدای بندګان د الله دپاره درته